د لوړ زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په خپل کاري دفتر کې د اسلامي نړۍ له مخکښو علما کرامو سره وکتل. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر د اسلامي نړۍ مخکښو علما کرامو ته د ښه راغلاست ترڅنګ ویل چې موږ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو مسلمانانو لپاره د خیر او پرمختګ غوښتنه کوو. نوموړي د افغانستان اسلامي امارت تګلارې ته په اشاره سره ویل چې زموږ موخه د الله تعالی د شریعت پلي کول دي چې د همدې کار له امله د کفري او ځینو اسلامي هیوادونو له نیوکو سره مخ یو. دغه راز د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ویل چې اوس مهال اسلام ډیر غریب او د کفارو له بریدونو سره مخ دی. نوموړي د اسلامي نړۍ له مخکښو علما کرامو وغوښتل چې د افغانستان حالات د نړۍ له علما کرامو او مخلصو مسلمانانو سره شریک کړي. همدارنګه د اسلامي نړۍ د مخکښو علما کرامو د پلاوي مشر الشیخ ډاکټر محمد الصغیر او غړي په خپل خبرو کې د افغانستان اسلامي امارت 20 کلن جهاد وستایه او افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وویله. دغه راز د اسلامي نړۍ د مخکښو علما کرامو پلاوي د نړۍ د مسلمانانو پر یووالي ټینګار وکړ او په مختلفو علمي برخو کې له افغانستان سره همکارۍ ته تیاری وښود. د یادولو وړ ده چې په دغه پلاوي کې د مصر، سودان، لیبیا او فلسطین مبارکې خاورې علما کرام شامل وو.